پکې رالي د یادونو مازیګر لایک اینڈ سبسکرایب کړئ. مالا نوم اغستی نه و په محفل کې ستا جانانه چار چاپېره د دې خلکو د مخونو نه رنګ والوت. ته زما د زړه ټکورې زما مورې نورو د خدای په ما خورې زما مورې که د سترګو تور له هر څه قیمتي وي ته زما د سترګو تورې زما مورې زه به تا باندې ډاډه لکه د غر یم زه په تا باندې ډاډه لکه د غر یم زړه مې ښه وي چې ته کورې زما مورې. الله چې دې پیدا کړم نو افسه خوره الله کا چې سترګې دې راکړې نو باڼه خوره الله کا ښه ټیک شوه زه صحیح شوه نن دې دا ارمان رجومه ښه ټیک شوه زه صحیح شوه نن دې دا ارمان رجومه یو خال درته جوړوم لږ را عشق تور توبه 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 خدایا د عشق تور توبه 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 نور هم راکړه نور توبه 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 نه عشقم زغملی خدایا بس 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 نه عشقم زغملی خدایا بس 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 مرا کو زور توبه 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 نه مونځ کې را په یاد شو اوف 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 نه مونځ کې را په یاد شو اوف 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 ستا د بنګړو شور توبه 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 رنګ یم په داغونو راکړه راکړه را رنګ یم په داغونو راکړه راکړه ستا د خولې پیغور توبه 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 راکړه زخم را زار 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 راکړه زخم را زار 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 بیا یې کړه ټکور توبه 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 او څه شی دی قایل خانده 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 څه شی دی قایل خانده 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 او بل دی پکې اور توبه توبه توبه. السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زیم ابوبکر او تاسو ګورئ پروګرام د یادونو مازیګر د یادونو په مازیګر کې زمونږ سره زمونږ ګلالی ماشوم سالار خان میلمه دی چې په اولنی فیر باندې په یادونو مازیګر کې موږ مرکه را جوړه کړې ده او ماښام ته نږدې ټایم دی او ډېر خوشګوار موسم دی او په مینګورا ټاونشپ کې موږ ناست یو د سالار صاحب سره به په اولني پیر ستاسو ملاقات کوو. سالار خان د یادونو په مازیګر کې په خیر راغلی. تاسو په خیر راغلی. الله دې وبخه ته ښه او ښه یم. چېرته راغلی؟ ټاونشپ ته. او څله راغلی؟ انټرویلا. د یادونو د مازیګر مینوال چې دي د ډېر وخت نه ستاسو انتظار کوي او په بار بار ستاسو غوښتنه کوي وایي چې د سالار نه موږ ته ښکلې غزلې ریکارډ کړه نو هغو له سره وړي دي او ښه نو هغه مینوالو سره هغه څه شریک کړه کوم چې د یادونو د مازیګر دپاره تاسو تازه تازه یاد کړي دي. الله نو ما معاف کړي چې توبې له چېرته درشم والله زړه خو به کېږي چې کعبې له چېرته درشم د واړو ګناهونو کفارې له چېرته درشم بس دومره رحم وکړه چې سدې له چېرته درشم جانانه ستا سرو لپو اوبه زما یادېږي یو څو لپې به راږې چې چینې له چېرته درشم بغیر له تا نه څه ژوندون څنګه به ما تېر شو دا حال به درته وایم خو چې شپې له چېرته درشم. نه به وایه نه ووایه بل پسې کم نه چې تاسو یاد کړل هغه مو ووایه. بچی شاعر شوه خو ارامه شاعري مه کوه داسې نیکنام ښه خو بدنامه شاعري مه کوه هر څه ویل ښه خو هر څه د ویلو نه وي داسې بېګامه بېلګامه شاعري مه کوه. ډېر ښه زبردست. نور دې څه یاد کړي دي نور دلته درځي چې دا مینوالي واوري؟ او جي ووایه. منمه مجبوري ده چېرته یار خو وساتو منمه مجبوري ده چېرته یار خو وساتو دومره وغورځېږو نه معیار خو وساتو چا ویلي په دې لار تللي د ویلي چې راځم چا ویلي په دې لار تللي د ویلي چې راځم راځي که نه راځي نو د قلار خو وساتو وزګار کښېناستی نه شو خامخا ځان له کار ګورو که هېڅ نه وي د بل په کار کې کار خو وساتو. ډېر ښه زبردست. که بل څه داسې څه نه وي یاد کړي نو هغه مو وایه بل څه نه غزل له سره چې نورو پروګرامونو کې تا ډېر زیات کم ویلی او یا دې داسې نن سبا کې یاد کړی؟ نن مې لیده
د خدای نه ډېر خفه و. یو څو ړانده د خدای نه ډېر خفه و. دا چې ولاړو د ړندو په سترګو هغه باڼه د خدای نه ډېر خفه و. چې شاده د پلار لیدلې نه وه هغه واړه د خدای نه ډېر خفه و. چې د پښتنو نه د خدای ډېر خفه و که پښتانه د خدای نه ډېر خفه و. دا نشه خدای د خفه کېږي نه خو زه او هغه د خدای نه ډېر خفه و. ډېر ښه زبردست ګرانو کتونکو مینوالو دا و زموږ سره سالار خان چې د هغو والي صاحب هم ناست دی. د یادونو د مازدیګر نه موږ دوی له دا تعلیم ورکوو چې او والي صاحب هم ناست دی هغو ته هم وایو چې د شاعرۍ سره سره د ده په سټډي باندې هم زیات فوکس ورکړي. د دې نه مخکې مرکه کې موږ ارمان سراج ته هم دا تعلیم ورکړی و دوی ته هم ورکوو چې ماشاءالله د ده ډېره زیاته ښه حافظه ده. نو شاعري جدا یو فن دی هغه دې هم د ښې خو والي صاحب ماشاءالله دی په خپله یو کوالیفاید کس دی نو دته به الریډي دا احساس وي خو موږ ورته د یادونو د مازدیګر نه هم دا تعلیم ورکوو. زموږ د یادونو مازدیګر پروګرام سرته رسي د راروان پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړو د الله په امان. د یادونو مازدیګر د ټیم شکریه ادا کوو. السلام علیکم.